خو اخلاص چې پکې نه وي نو هغه مینه نه ده. عبدالرحمن بابا فرمایي مخکې څه وایي وایي د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه، وایي د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه، مینه ورسره وکړه چې حیران شي. دا مینه به چا سره کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مینې او محبت باره کې د عبدالرحمن بابا یو څو شعرونه. عبدالرحمن بابا فرمایي وایي چاله مینه یو جنت شي، چاله جوړ یو مصیبت شي، د چا جوړه زندگی کې څوک اخته په ذلت کې. هغه څوک چې خالي خپل حیواني خواهشات پوره کوي هغه ته مینه ذلت وي. مینه مخکې ذکر کوي. څوک په مینه کې بادشاه شي، څوک فقیر او څوک ګدا شي، او څوک په سرو سترګو جړیږي، د چا ټول عمر خاندا شي. نو رحمان وایي مینه ښه ده، ای ملګرو مینه بده نه ده، خو اخلاص چې پکې نه وي نو هغه مینه نه ده. عبدالرحمن بابا فرمایي مخکې څه وایي وایي د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه، وایي د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه، مینه ورسره وکړه چې حیران شي. دا مینه به چا سره کوي؟ دا مینه به د الله لپاره د ټول امت سره کوي. هر امتی د رسول الله چې کوم امتی ده د رسول الله کلمه ویلې ده، لکه دینه عرب مراد دي، افغانان، پاکستانیان، ایرانیان، دا رقم وابیان، دیوبندیان، سنی، شیعه، بریلوی، غریب، مالداره، امارتی، القاعده، تحریک والا وغیره وغیره. د رسول الله ټول امتیانو سره مینه د دین لپاره کو، د دین په خاطر چې دا ټول ولګيږي او د الله سبحانه وتعالى دین ته خدمت وکړي، ټول امت متحد او متفق شي او د الله دین ته خدمت وکړي، او د يهودو مقابله وکړي، د نصارا مقابله وکړي، د نیټو مقابله وکړي. د ټول سره محبت کول دا ټول زموږ ورونه دي د الله د دین لپاره. نو دا چې دا عبادت الهی ده، دا د الله عبادت ده، دا شریعت محمدی ده. دا هر مسلمان غریب ده کمالدار ده، تور ده که سپین ده، هر فرقه سره که تعلق ساتي، که وابي، که دیوبندي، که سنی، که شیعه، که بریلوي، چېرته چې مسلمان ده د رسول الله کلمه یې ویلې ده نو دا زموږ ورور ده. دا د دین لپاره ځان نه افضل ګڼل او د سره د الله د دین د وجې نه محبت کول دا عبادت ده. قرآن کې الله فرمایي که نه محمد رسول الله والذین آمنوا، الله فرمایي اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اشداء علی الکفار دا ډېر سخت دي یهود او نصارا باندې. یهود مقابله کوي، د نصارا مقابله کوي، رحماء بینهم خپل مابین کې بس محبت کوي. نو موږ محبت هر مسلمان سره ان شاء الله، هر مسلمان به د دین لپاره ځان افضل ګڼو چې نړیوال خلافت قائم کو، یهود مقابله وکړو، د نیټو مقابله وکړو او د دجال مقابله وکړو. نو عبدالرحمن فرمایي کنه د نفرت جواب نفرت نه دی عبدالرحمن، وای د نفرت جواب نفرت نه دی عبدالرحمن، مینه ورسره وکړه چې حیران شي. الله دې موږ ته د مینه کولو توفیق راکړي چې امت سره مینه وکړو، امت سره چې امت راجمع وکړو.